پر پاکستانی پوځیانو بریدونه تیرو 40 ساعتونو کې 6 بریدونه لسګونو پوځیانو ته مرژوبله اړولې ده. سلام سړی مشئ زموږ په امیر پلس چینل ته په خیر راغلی. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې 6 چاودنې شوې دي. د پاکستان مقبوضه سیمه بلوچستان په مرکزي ښار کوټه کې چاودنې 11 کسانو ته مرژوبله اړولې ده. د راپورونو له مخې دا پیښه تېره ورځ ناوخته ماښام مهال د کویټې په کندهاري بازار سیمه کې په یو موټرسایکل کې د ځای پر ځای شوي چاودېدونکو توکو د چاودنو له امله رامنځته شوې ده. د دغه پیښې په ترڅ کې 2 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي چې چاودنه هغه مهال شوې کله چې د سیمې څخه د پاکستاني ملیشو ځواکونو موټرو کاروان تېرېدو. تېره ورځ په کراچۍ کې هم 2 چاودنې شوې دي. نن هم باجوړ کې د سړک غاړې ماین چاودنه شوې چې له کبله یې ګڼو خلکو ته مرژوبله اوښتې ده. د وروستیو بریدونو مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی دی.